د رینډۍ لنډې او دردونکې کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د رینډۍ لنډې او دردونکې کیسې وروستۍ او له درده ډکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د کیسې وروستۍ برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. په داسې حال کې چې اسد له خپلو ګوتو سره مصروف و، په ډک زړه یې کیسه داسې پیل کړه: یوه د جنت مرغۍ، د کوه کاب ښاپېرۍ، زما د مینې لیونۍ او د ځمکې سپوږمۍ وه. هغه شاعره نه وه، خو ځینې وخت د حالاتو په کتو یې له خولې بیتونه وتل. موږ سره نږدې له 7 کالو یو بل پیژندل. باور وکړه د پیغلو ډله پرې ښکلې ښکارېده. د هغې غږ مې په ډک شور کې پیژانده. د خوند خبره دا وه چې ګاونډۍ مې وه. زما له خاطره به کومې بهانې نه وې چې دې به کور کې جوړولې تر څو ما وویني. په کومه ورځ به مو چې یو بل ونه لیدل، موږ ته خوب نه راته، تر هغې چې سبا به مو حتما لیدل کېدل. زموږ په مینه تنها زموږ کورنۍ نه، چار چاپېره ګاونډیان او داسې نور کلیوال هم پوهېدل. باور وکړه موږ به په مثالونو کې یادېدلو. زموږ جوړه خاص بلل کېده. هغې به چې د راتګ لپاره بهانه پیدا نه شوه کړی، بیا به زموږ کور ته پر دیوال راپرته وه. او رښتیا دې کوټه کې د لونګو بوی زیات دی. زما د لونګو بوی خوښېده. هغې به همیشه په سینه پاس لونګ ګرځول. د زلفو په کمڅو کې هم نښتي وو. هغې لیونۍ زما له هر عادت سره مینه درلوده. زما خوښېده چې هغه راته داسې مخامخ کینی لکه ته چې ناسته یې. او اتفاقاً ته وګوره، زما سور رنګ خوښېده او دا کوټه له سور رنګ نه ډکه ده. دې سره خندا ونیوه. په خندا کې غږ ورک شو، خو لږ وروسته د بدلون سره واورېدل شو. دواړو سلګۍ وهلې، یو بل ته مخامخ، خو وخت یې ترې ترمنځ داسې غرونه درولي وو چې ړنګېدلې د انسانانو نه، د دیوانو کار و. دوی فکر کاوه ګوندې موږ سره ټوله نړۍ خفه ده، خو داسې نه وه. یوازې ترې قسمت په څنګ و. خو که خبرې کولی شوی، ویلی به یې ورته: ستا مینه ستا په وړاندې تا ته ناسته، ستا مینه ستا په وړاندې تا ته ناسته، ورشه تو کړه ترېنه غبرګ لاسونه دواړه. یو خدای ړوند کړی و، خو چې بله بینا وه هغې غږ نه کاوه. جنۍ په مخ دواړو لاسونه کېښودل. ډېر زړه یې وکړه چې ورمنډه کړي، غېږ کې یې ونیسي، ورته ووایي: هغه لیونۍ زه یم، ما پسې ستړیا دمه شه زما په غېږ کې، سلګۍ مه وهه زما در سره زړه چوي. خو داسې نه کېده. نیغه پورته شوه، بلې کوټې ته لاړه. خوله کې غوټه څادر کېښود، ښه یې وژړل. تېر وختونه یې ذهن کې تاوېدل. پښې وترپولې، څو سوکان یې ځمکې ته ورکړل. پلار ته د ښېرا لپاره لاسونه پورته کړل، خو دا ترې هم نه کېده. له خولې صرف یوه جمله بار بار وتله: ولې پلاره ولې؟ ځان یې راټول کړ. د چایو ډک ترموز یې سره د بورې او ډوډۍ راواخیست. واپس د اسد کوټې ته راغله. پیاله یې ډکه کړه، په پتنوس کې د ډوډۍ تر څنګ کېښوده. اسد ته یې مخامخ په فرش نږدې ور کېښوده. هغه یې په لیدلو حیران شو. پوښتنه یې وکړه: ته څه پوهېږې چې زه له خوږ چای سره ډوډۍ خورم؟ له جنۍ لار خطا شوه. هغه دلته چې څوک راځي، موږ ورته داسې چای ورکوو ته لکه چې په اول ځل راغلی یې. اسد خبرې سره بیرته دمه شو. حیرانتیا یې ختمه شوه. بیا ورته وویل: هو اول ځل دی، او دا هم په اول ځل ګورم چې تاسې داسې میلمستیا هم ورکوئ. جنۍ د پاتې کیسې غوښتنه وکړه او د اورېدلو لپاره یې ځان جوړ کړ. پیالې نه ګرم تپونه پورته کېدل. اسد خپله کیسه داسې پیل کړه. هغې ته یې وویل: دا کیسه خو ډېره اوږده ده، زه هم دلته ډېر وخت نشم پاتې کېدلی، ستاسو د رزق مخه نیول کېږي. لنډه یې وایم، د ښار نه مې 2 ملګري راغلي وو. مازدیګر سره د خوړ په غاړه ناست وم. یو بل ګاونډی مې چې زما له هر رازه خبر وو، سانیولی مې مخې ته ودرېده. بې له سلام یې راته وویل: اسده، ته بې غمه ناست یې او هلته یې ستا مینه ورکړه. دې کس به نور هم څه ویلي وو، خو زه په ځان نه وم پوه شوی چې په هوښ وم. سیروم مې لاس ته تېر او ما یې پای په شرق له لاسه جدا کړ.
ملګرو نیولی وم خو زه نه پاتې کېدم. له دواخانې مې ډېر مزل کړی و. غوښتل مې چې د جینۍ پلار وولم، خو دا مې احمقانه فیصله وه. ما زور وهه چې یو څو کلکې څپېړې مې مخ ته ونیول شوې. ایله مې پام واوښت، همغه د ښار ملګری جواد و. بیا یې کېنولم او نصیحت یې راته شروع کړ. رښتیا هم اوبله ورخه تېرې وې. زما مرکه پرې یوه سهار وه بل ماښام، خو غریبي مې مخه نیولې وه. خو څو ورځې وروسته پوه شوم چې د ښار کوم مالداره کس پرې مرکه کړې او بې له دې چې معلومات یې وکړي د پیسو په بدل کې یې ورکړي. له واده یوه نیمه میاشت پس د هغې مالدار کس درک ونه لګېده. کور یې هم بدل کړی و، خو پلار او وروڼو یې پرې پیسې اخیستې وې. بیا د مظلومې لور پاڼه وانړوله. خو رښتیا ده چې زوی د آدم زنده‌باد، لور د هوا په هوا. پلاران فکر کوي چې لور د خزان د ونې هغه سپکه پاڼه ده چې باد هر خوا یوړه پروا نه کوي. دلته زوی ډیر محترم دی، خو لور یا د کور ده یا د ګور. زر افسوس په دې متل د پښتو. کیسه راټولوم هغه چې هر چیرې وي خوشحاله دې اوسي، او زه ډاډه یم چې د زوی نوم به اسد وي. یوه خبره بله چې زه یې له ډېر وخت خوب کې وینم، همیشه اوبو اخیستې وي، خو ما ته نه ښکاري. خو بېګا چې راته ښکاره شوه ما ورته کتل، خو لاس مې نه ورکوه. نه پوهېږم چې هغې سره څه روان دي. له سترګو یې اوښکه پیاله کې ولوېده. کوټه خاموشي نیولې وه، خو دا خاموشي په سلګو ماتېدله. دوه مین سره یو بل ته ژړل، وخت هم عجیبه کانې کولې. ملاقات یې د مینو داسې ځای ته راوست چې باید نوی شوی. خو د پلار بې پروایي د لور آینده داسې جوړه کړې وه چې خپل عاشق ته یې له شرمه ځان نه شو معرفي کولی. اسد پورته شو، هسې را سره ژاړې، ته زما څه یې؟ باید په خپل قسمت وژاړې چې د داسې ډېرې مېلمانه کړې یې. باور وکړه له زړه درته خفه یم، خو له وسې مې نه ده پوره چې ودې باسم. ما همیشه د رنډیو له خولې کیسې اورېدلي، خو نن درته ما کیسه وکړه. څومره جالبه ده، باید تا واورو، خو بخښنه غواړم ستاسې وخت نشم نیولی. زه ځمه، اجازه راکړئ. جینۍ را ولاړېدو کې وه چې ویې ویل د رنډیو کیسې واقعي چې دردونکې وي، خو که ما درته خپله کیسه وکړه له پښو به دې ساه ووځي. اسد دا خبره دومره زړه ته ونه لېږله او نه پرې پوه شو، خو جواب کې ورته وویل الله دې له دې سپک بازار ازادي په نصیب کړه. تاو شو دروازې ته جینۍ پسې غږ کړ. دلته خو چې هر کس راغلی بیرته تک کې د موبایل نمبر غواړي، خو تا ونه غوښته. کېږي چې زما نمبر ولیکې؟ هیله د سوال درته کوم. زړه یې بیا راډک شو. اسد ورته وویل بخښنه غواړم، ما اول سر کې درته وویل د ملګرو لخوا مجبور شوم چې راغلم، هسې نه له خولې مې درته داسې څه ووځي چې خفه شي. له دې سره یې ور خلاص کړ. دا چې بوټان په پښو کړي، یو لاس یې د دروازې بیخ کې او بل لاس یې بوټ پښو ته جوړاوه. جینۍ پرې بیا غږ وکړ. اسد پسې پورته وکتل. د جینۍ شاته المارۍ کې په تصویر سترګې ولګېدې. دروازه خپله بندېدو کې وه چې د ګوتې نوکې ترې ونیوه. یو اخ یې له خولې ووت. جینۍ را منډه کړل چې ګوتې یې وتړي، خو د اسد پام هغه نیم تصویر ته و چې پوره نه ښکارېده. کوشش یې کاوه چې تصویر پوره وویني. زړه کې څټکه لوېدلې وه. جینۍ د څادر پیڅکه پرې کړه. په ځان پوهه نه وه چې تمبوزه کې خلاص شوی و. د اسد زخمي ګوتې نه یې تاواوه تر څو ویې تړي. هغې پرې غږ وکړ څه کوې؟ جینۍ چې سترګې پورته کولې نیم څادر یې تر پښو لاندې شوی و. اسد پوه شو چې څادر یې له مخه لوېدلی. جینۍ سر راپورته کړ، خو اسد ترې مخ واړوه او دا یې دروازې کې همداسې پرېښوده. خلاص مخ یې پسې کتل چې د کور لویې دروازې خواته په داسې حال کې روان و چې وینه یې له ګوتې څڅېدله. ملګرو ته یې چیغه کړه. ملګري یې سره د هغې کس چې د جینۍ خاوند و راووتل. اسد پسې بهر په وتو کې و چې د جینۍ خاوند غږ وکړ نبیلې و نبیلې، لکه چې ګاګ دې بیا ځان ته نه دی پرېښی ها، زه به تا سره ګورم. اسد د نبیلې د نوم اورېدو سره ټول څه چې لیدلي وو په ذهن کې تتې څپې ووهلې. هغه د لونګو بوی، سور رنګ، د جینۍ ناسته، د مڼو کلک ساعت، د چایو سره وچه ډوډۍ او په تېره بیا هغه نیم تصویر. موده وروسته د نبیلې نوم واورېده. هغه خبره یې وریاده شوه. که ما درته خپله کیسه وکړه له پښو به دې ساه ووځي. غوښتل یې په کور بیرته رامنډه کړي، خو د بدن غړي سست شول. له پښو یې ساه والوته. عصمت وویل ونیسه، لاس یې زخمي شوی، بېهوشه شو. جواد په شا تر موټر یووړ.
سیده تر شفاخانې ورساوه عاجل واټ کې داخل کړ دواړه ملګري ورته اوتر کېدل 15 دقیقې وتې اسد په هوش کې راغی جواد عصمت په اوږو وټپاوه دې خوا وګوره عصمت سر راپورته کړ په څنګ کې وکتل رښتیا هم حالت ډېر عجیب و ویلیدل چې شیبه مخکې چا سره ناست و په وینو ککړه په تذکره کې یوه زنانه اچولې عاجلې خونې ته راداخله کړه خو نبیلې ساه ورکړې وه پولیس یې تر څنګ نږدې راورسېدل سړی د جنۍ په قتل ونیوه خو په دې راز یوازې اسد پوهېده چې قاتل د نبیلې خاوند نه نبیله په خپله ده خو حقیقت دا دی چې د نبیلې قاتلان پلار او ورونه وو دا هم یو څو زما خبرې که په دې تمه ناستې چې یو وخت به هر څه ښه شي نو همدا اوس پاڅه ځکه که هر څه په خپله سمېدی شوی نو حرکت د څه لپاره دی موخه مې دا ده چې تر کومه به پلار ورونه د لور او خور حقونه د فرش لاندې کړي پښتنو که مینه کول درته د جونو جرم ښکاري دا هم جرم دی نه ورته غوږ نیسې او نه یې اورې همدارنګه د پښتو په بالښت ډډه ووهه او د اسلام کتاب مطالعه کړه چاته چې رب تعالی د خوښې اختیار ورکړی نو دې کې به ډېر حکمتونه وي بس کړه د دې بېځایه پښتو غیرت نه تیر شه چې سبا پکې لور او خور څخه رینډۍ جوړیږي په دې زه او ته ملامت یو راځئ چې له خور او لور نه د هغې د رښتې خوښه انتخاب واورو دا د ګاونډۍ نه ستا خور او لور ده په ډاډه زړه ورسره وغږېږه او وایې وره چې راتلونکي کې نه ته پښیمانه شې او نه لور او خور دی منم چې د رینډیو واقعي کمې دي خو که پام وکړو له څاڅکي څاڅکي باران نه دریاب جوړیږي راځئ چې د دې باران لپاره د امن چتر په سر ودروو لکه څنګه چې د زوی انتخاب اورو منو یې داسې که د لور او د خور هم ومنو او یا که نور نه یي هغه باید واورو پریکړې ته احترام ولرو ژوند دلته بیا نه راګرځي هر کس باید خپله مینه خپل حق ترلاسه کړي د رینډۍ لنډې کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا وه د کیسې وروستۍ برخه امید لرم چې کیسه به مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي قدرمنو او خوږو اوریدونکو که کیسه مو له پیل څخه تر پایه پورې راسره اورېدلې وي نو د کیسې په باره کې مو خپل نظر حتما راسره شریک کړئ قدرمنو او خوږو اوریدونکو که غواړئ چې ستاسو د خوښې ناول درته نشر کړو نو تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ناول نوم په کمنټ کې راته ولیکئ تر څو په راتلونکي کې درته نشر کړو تر بل ناول پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم ښاد و آباد اوسئ